د چام اولاد نشته دی نو نا امید کیږي دی نه د الله د در نه به یو ورځ دا دعا قبول شي او الله به یو ورځ د زړه دا میوه ورکړي، الله به اولاد نصیب کړي. خو د الله تبارک وتعالی نه دي دعاګانې غواړي، ځکه ابراهیم علیه السلام دعا الله قبول کړه. رب اجعل لي مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. ابراہیم علیہ السلام دعا کی رب اجعل لی مقیم الصلاة، اے رب زما اگرزے ما پابندی کون کے دمانز ومن ذریتی او دا اولاد زمانا ربنا وتقبل دعا، اے رب زما دعا قبول کی. علماء وائی مانز پسیدہ دعا غواڑے اللہ بم اولاد تابدار کی او اللہ بم منگزار کی. مانزه پسې دا دعا نه غواړو چې رب اجعلني مقیم الصلاة ومن ذریتی، الله مام د منځ پابند کې خو زما اولاد هم د منځ پابند کې. نو ځکه خو پلار د سحر په مانځه کې وي او بچی پکې نه وي، ځکه دی د بچي دپاره دعا نه غواړي. نو دا دعا لازمي غواړو، الله به اولاد منګزاروم کی او الله به یې تابعداروم کی. چې د چا اولاد نافرمانه وي او د منز احتمام پکی نی نافرمانے، ہر منز پسی دری پیری دا دعا وائے رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. اللہ بے اولاد تابدارم کی او اللہ بے دمنز پابند ہم کی. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین، اے رب زما او بخی ما تپلار زما او بخی تمال را ولی والدی و مور و پلار زما وللمؤمنین و طول مومنان لرا یوم یقوم الحساب، پورز دا اغی چی قائمی گی حساب. ابراہیم علیہ السلام زان دا پارم دا مغفرت دعا کی او دا مور و پلار دا پارم کی. دا چی دا پلار دا پارا دا مغفرت دا دعا کردی دا نو دا صحیح دا او کدا صحیح ندا. زکا پلار چیو اخو مسلمان دینا نو سنگ دیوی چی ولی والدی زما مور و پلارو باخی. نو پلار خو مسلمان دینا نو آیا دعا ورلغوختلی شی کنا سنگ ابراہیم علیہ السلام وی چی ربنا اغفر لی ولی والدی. نو مشرک تپارا تا دعا غوختلی شی چی یا اللہ زما گناہونا معاف کی او مو بخی او مشرک دپارا دعا نشی کولی. علماء وائی دلتا دا ابراہیم علیہ السلام دا دعا چیوا دلتا دا مغفرت نمراد ہدایت تے. ربنا اغفر لی ولی والدی، اللہ ما ابخی او زما مور او پلارتا ہدایتو کی. نو دلتا مغفرت پا حق دا والدینو کی دا پارا دا ہدایت تے. نو دا مشرک دا پارا خود دا ہدایت دعا غختلے شی چا اللہ پا نیک لاری کی. نو دلتا مغفرت پماند ہدایت تے. یا علماء وائی چی دا دی وجنا دور لدعا کری وا چی دا تم دا ایمان وا چی دی با ایمان روڑی دا تم لرلا چی کل دا ابراہیم علیہ السلام دا پلار دا ایمان پا تم و علم ورطا نو زکے ورطا دعا کری وا دا مغفرت. چی کل ابراہیم علیہ السلام تخکارش ولا چی دا دن دا ایمان تم نور نشتا و دی ایمان نروڑی بے ورل دعا دا مغفرت ندا کری. فلما تبین لہو بل آیات کشتا دے چی کل واضح شودتا چی انہو عدو للہ نو تبرع منہ، نو دتی نبیا براعت اختیار کو. نو چی کل دتا واضح شولا چی دا دشمن دا اللہ دے نو تبرع منہ، دتی نبیا بیزاری اختیار کردی. و بعضی علماء دا توجیح کی چی مراد دا والدین ندل تدچی بی مو بخی مورا